له لرګیو هنر جوړوي. د ترکاڼۍ کمال. د کونړ په مرکز اسداباد کې د نجارۍ دغه کوڅه د لرګیو د هنر مرکز ګرځېدلې. دلته هره ورځ په سلګونه متره مکعبه د نښترو لرګي د ترکاڼۍ په پخو موادو اوړي. ترکاڼي په افغانستان کې یو پخوانی او دودیزه مسلک دی چې لا یې هم خپل ارزښت ساتلی دی. د اسداباد په دې څنډه کې ترکاڼان د کونړ د ځنګلونو له باکیفیته لرګیو نه المارۍ، میزونه، چوکۍ، سینګار میزونه او نور ګڼ زینتي توکي جوړوي. دوی له خپل مسلکه خوښ دي او وایي چې په لاس جوړ شوي وسایل نه یوازې د کورني بازار اړتیاوې پوره کوي بلکې کولی شي د بهرنیو وارد شوو توکو ځای هم ونیسي. صنعتي لوښو یو دوکان لرم چې اوس پکې فلحال دغه لوښي موجود دي. دا تاسو ولیدل میوهدانۍ دي، جیکونه دي، کاسې دي، شیریندانۍ دي، دغه ټوشپیپرو ډبې دي، هر یو قسم لوښي پکې موجود دي. په ضمن کې دغه ډبل بیټې دي، المارۍ دي، چوکۍ دي. دا د خپلو وطنوالو او د هیوادوالو دپاره جوړوو. یاد دې وي چې د کونړ لرګي البته په ټول افغانستان کې اول لمبر لرګی دی، په نړۍ کې تقریبا دویم دی یا اول لمبر هم دی. خو د دغه نورو لوښي چې دي لکه چینایي یا ترکي یا دغه نور سامانونه چې دي پاکستاني، د هغې نه د دې د کوالټي ورته وایي او یا په هر شی د هغې نه لږه ښه ده، لږه نه چې بلکې ډېره ښه ده. خو دا بل په لاسي اوزارو باندې جوړ دی او هغه په هغه نړیوانې ماشیندرۍ باندې جوړ دی. د هغې نه هم دا ښه دي. موږ کوم هېوادوال ورونه چې په نورې نړۍ کې دي، یا مثال اروپا کې دي، امریکا کې دي، هغې چې تللي دي هغې کله راشي هغې هم ډېر خوښوي. دغه خارجیانو ورته هلته عکسونه ورکړي، هغې د خپل ځان سره وړي. که څه هم تر دې وړاندې به په ودانیو او کورونو کې زیاتره وارد شوي توکي کارېدل، خو اوس د کونړ له لرګیو جوړ شوي وسایلو د خلکو پام ځان ته راړولی. دا مې ودانۍ ده، ما واخیستله د کورنیو مېلمنو لپاره د زیب و زینت او ښایست لپاره، ځکه چې دا د کونړ تولید دی او د دې نه خلک زیاته استفاده کوي په کونړ کې. او د نورو هیوادونو څخه چې کوم زموږ خارجي هیوادوال دي او د دې ځایونو تللي دي، نو هغوی هم غوښتنې کوي او د دې ځای نه انتقالوي همغه هیوادونو ته، هلته چې د مېلمهپالنې استفاده کوي. نو خدای دې اوس دې خلکو ته ورکړي چې راشي او د دې د خپل تولید او خپل د کونړ د تولید نه استفاده وکړي، ځکه چې دا د کونړ زیب و زینت دی. د کونړ د ځنګلونو باکیفیته لرګي او د ترکاڼانو هنري ګوتې نه یوازې د کورونو ښایست جوړ کړی بلکې د دې هیواد د اقتصادي ودې یوه پیاوړې برخه هم ګرځېدلې ده. یونس اریان، زیرک ټي وي، کونړ، اسداباد.